بغلان کې وروستیو سیلابونو د یاد ولایت اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د سختو ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لسګونه کورونه ویجاړ شوي، کرنیزې ځمکې او حاصلات له منځه تللي او ګڼ شمېر کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د بغلان ولایت مرکز اړوند د پلخمري ښار شاوخوا سیمو کې د پرله پسې بارانونو له امله راوتلو سیلابونو د خلکو استوګنیزې سیمې، سړکونه، کرنیزې ځمکې سختې ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي سیلابونه په ناڅاپي ډول راغلل او خلکو ته یې د سر او مال درانه زیانونه واړول. وقتی خانواده کمک کنه که خانهشان چپه شده، کتی شهیدا، کتی زخمی ها کمک کنه که زخمی و شهدا را همکاری کنه کتی خانوادهش. از خانه خود ما میریم اینجا 2 فامیل هستیم. در خانه ما کلک آب پوشیده، می چیزی پوشیدنی و خوردنی کلک از بین رفته دیگه. امی خانه کلک از امی جاله و از چیز پر شده بود، از لایقه. سیلاب ځپلي وایي هستي و نیستي د اوبو خوراک شوه، کورونه، ځمکې، حاصلات یې ټول سیلابونو یوړه. دوی له دولت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې بیړنۍ مرستې دې ورسره وشي. کورونه ټول رنګ کړي، چا دیوار، لنګ، کالي، ظرف، هر څه له بینه لاړه. نه خوراکي توکي ورته پاتې سو، نه وړه پاتې سو، نه وریځې پاتې سولې. هغه بیچاره خلک د یو ورځ مزدورکاري نشي پیدا کولی. دا دیوالونه او دا کوټې او داسې ټولې ړنګې سولې دا به په چین باندې سره ابادې کړي. نو له خیریه بنسټونو هم دا هیله ده چې د خلکو سره مرسته وکړي، د دغه کورو په بابت کې مالي او معنوي مرستې ورسره وکړي. په همدې حال کې د بغلان ولایت د والي ویان فاروقي خپلواک وایي د پلخمري ښار اړوند په حسین خیل، زمان خیل، بابا نظر او یو شمېر نورو سیمو کې سیلابونو خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم اړولي. ښاغلی فاروقي وایي د تېرې شپې په سیلابونو کې 11 تنه شهیدان شوي او 13 تنه ټپیان دي او ښایي د مرګ ژوبلې کچه لوړه شي. پلخمري اړوند په کرکر، بندیدو، زمان خیل، حسن خیل او بابا نظر سیمو کې راغلي دي. په ډیره خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنۍ معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 13 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي ځکه دا لومړنۍ شمیرې دي. د ویجاړ شوي کورونو شمیر او سیلاب ځپلو سره د مرستې سروې د امارتي ادارو له لوري او پیښو ته رسېدنې ریاست سره په همغږۍ د مؤسسو له لوري پیل شوي دي. د یادولو وړ ده چې له تېرو 20 ورځو راهیسې د هېواد په شمال ختیځو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي، چې یوازې بغلان ولایت کې د همدې سیلابونو له امله 22 تنه شهیدان، لسګونه ټپیان شوي، په لسګونه کورونه ویجاړ شوي او په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. زیار الکوزی، امید راډیو، بغلان.